خلق په دومره زیات تنگ شي، دومره زیات په تنگ شي چې خلق په چغې شروع کړي چې الله تعالی مونږ جهنم ته اولېږه، خو لیکن حساب کتاب شروع کړه. الله تعالی به حساب کتاب نه کوي، خفه به وي الله تعالی. تاسو زما لپاره څه کړي دي؟ ما تاسو عبادت لپاره لېږلي وئ، زما لپاره تاسو څه کړي دي؟ خفه به وي الله تعالی، غصه به وي او خفه به وي. زه چا سره حساب کتاب وکړم؟ څوک هم به حساب کتاب نه کوي. الله تعالی به څوک مخکې کېدی هم نشي. ټول خلق په چې انتهایی تنگ شي، آدم علیه السلام ته به لاړ شي. آدم علیه السلام ته به وایي چې ته زموږ د ټولو پلار یې. الله رب العزت ته عرض وکړه چې دا حساب کتاب شروع کړي الله تعالی. آدم علیه السلام ورته وایي چې زه نشم مخکې کېدی الله تعالی ته، ځکه چې الله تعالی زه د یو خوراک نه منع کړم، د دانې نه منع کړم، هغه ما نه خوړلی شوي وه. کېدی شي الله تعالی ما سره د دې حساب کتاب شروع کړي، په دې باندې ما راونیسي. زه نشم مخکې کېدی الله تعالی ته. تاسو لاړ شئ نوح علیه السلام ته لاړ شئ. نوح علیه السلام ته چې کله لاړ شي هم به ورته وایي چې زه نشم کولی، الله تعالی ته زه نشم مخکې کېدی، ځکه چې ما خپل قوم ته خیرې کړې وي. الله تعالی کران تپوس وکړو چې لومبې د را باندې تباه کړل ټول، اوس یې شفارس کوي. زه الله تعالی ته بیا څه وایم؟ تاسو ابراهیم علیه السلام ته لاړ شئ. ابراهیم علیه السلام ته چې خلق راشي، ابراهیم علیه السلام ته وایي چې حساب کتاب د الله تعالی شروع کی، زه شفارس وکړه. ابراهیم علیه السلام هم ورته وایي چې زه الله تعالی ته نشم مخکې کېدی، ځکه چې ما درې ځای کې اگر چې دروغ نه دي خو ظاهرا دروغ ښکاري. نور الوی واقع ده بیا. او الله تعالی که زه په دې باندې راونیوم څوک به مې د خلاص کړي، زه نشم مخکې کېدی الله تعالی ته. وایي تاسو موسی علیه السلام ته لاړ شئ. موسی علیه السلام ته کله ټول خلق راشي، ټول امت راشي، نو موسی علیه السلام ورته وایي چې ما یو کس له سوک ورکړو، په سوک باندې هغه مړ شوی و. کېدی شي الله تعالی ما په دې راونیسي، بیا به څه کومه؟ زمام دا مقام نشته دی. نو موسی علیه السلام عیسی علیه السلام نه بیا راولېږي. عیسی علیه السلام ته چې ټول قوم بیا ووایي چې ورشه الله تعالی ته شفارس وکړه، عیسی علیه السلام ورته چې دا زما مقام هم نه دی، زه به الله تعالی ته نشم مخکې کېدی. الله تعالی ډېر خفه دی او ډېر غوسه هم دی، زه نشم مخکې کېدی الله تعالی ته. خو زه ته یو هستي هم، دا صرف د هغه مقام دی. وایي تاسو لاړ شئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، هغه به دا شفارس وکړي چې څنګه ټول په ټول خلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راشي چې زموږ شفارس وکړه چې الله تعالی دا حساب کتاب شروع کړي. نبی علیه السلام وایي چې دا زما مقام دی، زه الله تعالی ته مخکې کېدی شم. نبی علیه السلام به په سجده باندې پروزي او نبی علیه السلام وایي دا ټایم کې به زه د الله تعالی خو ډېر حمد بیان کوم. وایي داسې حمد به بیان کوم، خو ما ته وایي اوس دغه حمد نه دی معلوم. نبی علیه السلام فرمایي ما ته اوس دغه د الله تعالی حمد او د الله تعالی د تعریف اوس نه دی معلوم. دغه ټایم کې به الله تعالی ما ته په زړه کې یو حمد خپل راواچي، زه به الله تعالی دغه حمد بیان کوم. وایي الله تعالی به ما ته وایي چې محبوب سر اوچت کا، ارفع رأسک، سر دې اوچت کا چې څه غواړې هغه به در کومه او د څه چې شفارس کې هغه به کومه. نبی علیه السلام وفرمایل چې زه به الله تعالی ته ویم چې الله تعالی حساب کتاب شروع کړه. خلک ډېر زیات تنګ شوي دي. الله تعالی ورته وفرمایي چې زه چا سره حساب کتاب شروع کړم؟ دوی ما له راوړي څه دي؟ هغه یو استاد چې که نه ریزلټ په ورځ باندې بیا نتیجه نه دغه کوي اکثر کله چې ډېره خواري ورسره کړې وي که نه او ټول په ټول خلک فیل شوي وي. وایي تاسو زه چاته نتیجه واورم؟ تاسو سره ما څونه خواري کړې ده، څونه محنت مې کړو او ټول فیل شوي او څو کسان پکې صرف پاس شوي دي، زه چاته نتیجه واورم؟ الله تعالی وایي چې ټول خلق مې، ټول بندگان مې عبادت لپاره لېږلي وي، څونه مینه مې در سره ساتلې وه، څونه نعمتونه مې درکړي وو، تاسو خو ما له عبادت نه دی کړی، زه چا سره حساب کتاب شروع کړم؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فوراً صدیق اکبر ورمخکې کړي چې ابوبکر صدیق سره حساب کتاب وکړه. الله تعالی ورته وفرمایي چې دا خو زما هغه بنده دی چې تا یا رسول الله فرمایلی و چې صدیق اکبر هغه انسان دی چې ما د ټولو صحابه کرامو حقوق ادا کړل، خو د حقوق ما ادا نه کړل، د حقوق به الله تعالی ادا کوي. یا رسول الله د سره صحیح حساب کتاب وکړم، دی غمداسې جنتی دی. نبی علیہ السلام وی زبوتا بلال لا مخې ته کم، حضرت بلال علیہ السلام لا مخې ته کم چې د سره حساب کتاب وکړه. دې سره سره به د الله تعالی غصه ورو ختمېږي، غصه به ورو ختمېږي دې سره. چې هر مخې ته کې بلال یا رسول الله دا خو
هغه انسان دی زما هغه بنده دی چې زما د احد وجه د پملا باندې تر اوسه پورې داغونه موجود دي. د چې کله ایمان راوړو دومره زیات تکلیف په وداغي ورکولو چې انګارونه به داسې پزمکه باندې کېخول زمکه به ډکه کا او دی به پکې داسې راخکو وي ایمان نه اولې کنه اولې دا نور بوتان منیو کنه مانی د وته احد یو الله منم یو الله منم یو الله منم اخر کې ته نه دا جب سر کټ کړه واغی دومره زیات تکلیفونه ورکړو وای دا خو هغه بنده دی چې زما د نوم په وجه د سونه تکلیفونه مخې ته ورغلي د سره صحیح حساب کتاب وکم نو خیر اخر کې بیا الله تعالی حساب کتاب شروع کړي دینه پس بیا چې کله حساب کتاب وشي او حساب کتاب وي دونه وخت کې کېږي چې لکه سار نه ول تر مازیګر پورې د ټولو انسانانو حساب کتاب وکړي کې وشي دینه پس چې بس سو کامیاب شول کامیاب چې څوک ناکام شول هغه ناکام لومبه به هغه کسان بغیر حساب الله تعالی جنت ته داخل کی او یا زره کسان زمونږ د امت الله تعالی بغیر حساب جنت ته داخل کی بیا او یا زره کسانو چې دی کنه هر انسان سره به او یا زره نور الله تعالی جنت ته داخل کی دین او پس او فرمایل الله رب العزت به خپل شان